مکال ته د کربي ځواب طالبانو سره حساب کوو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربي د جمعې په ورځ د مارچ په 3 چې د کپ له 12 سره سمون لري د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د یو غړي د اندېښنې په ځواب کې وویل چې متحده ایالات له طالبانو سره د هغوی د ژمنو په هکله حساب کتاب کوي. جان کربي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مایکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټوني بلینکن ته د یو لیک په استولو سره په ژورې اندېښنې وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره د طالبانو غړو ته د ویزې ورکولو په محدودیتونو ناکامه شوې ده. د هغه د دې اندېښنې په ځواب کې جان کربي له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو چې له طالبانو سره د هغوی د ژمنو او تعهداتو په اړه چې کړي دي حساب وکړو. موږ هغوی په کابل کې د یو قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي. موږ یقینا نیت لرو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول کار وکړو. مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل لیک کې دا هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ناوړو کړنو مسؤل دي. دغه امریکایي قانون جوړونکي دا هم ویلي دي چې د امریکا اوسنۍ اداره د طالبانو د هغو غړو په وړاندې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د ناوړه چلند مسؤل دي د ارادې د نشتوالي له امله د محدودیتونو په لګولو کې پاتې راغلي دي. مکال ویلي دي چې د امریکا د ویزو په صادرولو د بندیز لګولو د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو وحشتونو ته د ولسمشر جو بایدن د ادارې یوازینی ځواب دی. ښاغلي مکال د دې لیک په دوام کې ویلي دي چې زه له حکومته غواړم چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د غیر انساني چلند په ضد د ځواب ویلو لپاره نور مهم ګامونه پورته کړي چې طالب چارواکو ته د ویزو په صادرولو پراخ بندیزونه پکې شامل دي. له امریکا غږ سره په مرکه کې ښاغلي کربي طالبانو ته په خطاب کې دا هم ویلي دي که دوی طالبان یعنې غواړي هغه څه چې وجدي وګڼل شي که دوی مشروعیت غواړي چې دا مهال یې نشي ترلاسه کولی اړ دي چې دا ژمنې پوره کړي. دوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي چې څنګه په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلند وکړي. موږ به دا مسله له ډېرې نږدې وڅارو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال په ډسمبر کې تر بلې خبرتیا پورې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د زده کړو پر دوام بندیز ولګوه. له هغې څو ورځې وروسته د طالبانو د اقتصاد وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 24 په یو لیک کې ښځې او نجونې په کورونو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو څخه منع کړي دي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.